ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. السلام علیکم. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. نن چهارشنبه د 1415 هجري شمسي کال د څوري اغوی 14 نیټه ده. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو تاسو ته د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خپرونو لیدونکي وي. اوس پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه خپرونو ته خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه شاکر الله هڅاند یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د مرکز مهترلام اړوند د چهلمټي سیمې یو شمېر قومي مشرانو د لغمان والي سره کتلي. د لغمان ولایت مقام له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د مرکز مهترلام اړوند د چهلمټي سیمې یو شمېر قومي مشرانو لغمان والي سره کتلي دي. خبرپاڼه کې راغلي په دې ناسته کې د مرکز اړوند چهلمټیو راغلو مشرانو د لغمان والي څخه مننه وکړه چې د ولسونو ستونزې په مستقیم ډول اوري او د حل لپاره یې هڅې کوي. هغوی ویلي چې په یاده سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ یو حقوقي شخړه رامنځته شوې او د هغې د حل لپاره یې د ولایتي ادارې مرسته وغوښته ترڅو دواړه لوري په سوله او خوښۍ سره ژوند ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د لغمان والي قاري بختیار معاذ د مشرانو له راتګ او د ستونزو د شریکولو څخه مننه وکړه او ویل چې د خلکو ستونزې اړوند ادارو ته رسول د حل لپاره مهم ګام دی. ښاغلي معاذ ډاډ ورکړی چې د علماو او قومي مشرانو په همکارۍ به د دواړو کورنیو ترمنځ شخړه هواره کړي او د تلپاتې سولې فضا به رامنځته شي. له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست 238 زیانمنو شویو کورنیو ته د غیر خوراکي توکو مرستې وویشلې. د لغمان ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د دې ولایت په کچه د زیانمنو کورنیو د لاسنیوي په موخه د یونیسف موسسې په مالي او تخنیکي ملاتړ د لغمان ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست له لوري په دې ولایت کې 238 زیانمنو شویو کورنیو باندې د غیر خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه مرستې د لغمان ولایت لپاره له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس قاري خیر محمد غازي، له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي امیر انجینر عبیدالله الکوزي او د یونیسف ادارې د استازو او همکارانو په حضور کې پر مستحقو کورنیو وویشل شوې. په خبرپاڼه کې راغلي په دغه مرستو کې هرې کورنۍ ته یو اشپزخانې کیټ، یو الباسي بسته، 3 تختې کمپل، یو پلاستیکي فرش او یو جارو ورکړل شول. همدارس په خبر کې ویل شوي چې مرسته ترلاسه کوونکو کورنیو د مرستو په ترلاسه کولو خوښي څرګنده کړې او د لغمان ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست او د یونیسف ادارې څخه یې پر وخت او اغېزمنو مرستو له امله مننه کړې. په خبرپاڼه کې یاد ریاست د خپلو همکارو ادارو څخه د دوامداره او پر وخت همکاریو له امله ژوره مننه کړې او ټینګار یې کړی چې دغه ډول مرستې د زیانمنو کورنیو لپاره حیاتي ارزښت لري او د هغوی د ژوند د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې مهم رول لري. لغمان کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست رسنیو او یونما د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ ناسته وشوه. د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې لغمان کې د دې ریاست په هڅو د رسنیو او یونما ترمنځ د همغږۍ ناسته شوې چې ټولو اړخونو یو له بل سره خپل موضوعات، غوښتنې او وړاندیزونه شریک کړل. په خبرپاڼه کې ویل شوي یاده ناسته کې د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالنور رسولي سربیره، د یونما د ختیځ زون مسؤل رومل د لاروسو او ځینو نورو مسؤلینو ترڅنګ د ولایت ویان عبدالمالک نیازي، د ملي راډیو ټلویزیون امیر محمد طاهر صافي، د باختر اژانس ولایتي مدیر عتیق الله قریشي، د ژورنالستانو د بیلابیلو اتحادو مسؤلینو، د محلي رسنیو استازو برخه درلوده. د خبرپاڼې له مخې د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالنور رسولي د ښه راغلاست ترڅنګ د یونما له استازو مننه کړې چې د رسنیو خبریالانو غږ اوري او هغه ویلي په دغه ولایت کې رسنیو خبریالان د امارت له ځانګړي طرزالعمل سره بشپړه ازادي لري. اطلاعاتو ته لاسرسی ورته اسان دی او مسؤلینو سره د اړتیا پر مهال هر وخت اړیکه نیولی شي. نوموړي زیاته کړې چې د دې ولایت رسنیو خبریالانو ته ډېر سهولتونه برابر کړي خو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یونما باید له خپلو همکارو نړیوالو ادارو سره خبرې وکړي ترڅو د هرې پروژې د پیل مخکې د رسنیو له لارې د عامه پوهاوي تبلیغاتي پروسه تطبیق کړي. هم به د رسنیو اقتصادي وضعیت سم شي او هم به ولس لپاره د عامه پوهاوي کچه ډېره شي.
په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې د رسنیو مسؤلینو هم خپلې غوښتنې او وړاندیزونه د یونما له استازو سره شریک کړي. هغوی ویلي هغه پروژې چې د یونما په هڅو د بېلابېلو ادارو لخوا د بشري حقونو، عامه پوهاوي، تعلیم، ورزش او نورو برخو کې رسنیو ته ورکول کېدي په ټپه ولاړې دي چې د بیا پیل لپاره یې باید هڅې وشي ترڅو د رسنیو اقتصادي حالات ورسره ښه شي. همداراز یې وویل چې د خبریالانو لپاره دی د نوي عصر سره برابر د مصنوعي ځیرکتیا، ټکنالوژي، ډیجیټلي خوندیتوب او نوي خبریالي اړوند د ظرفیت لوړونې پروګرامونه برابر شي. هغوی زیاته کړې چې په ولایتي سطحه اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او ولایت مقام ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي او نورو برخو کې همکاري کړې، خو اقتصادي ستونزې مهمې دي. د خبرپاڼې له مخې په ورته وخت کې د ولایت ویان عبدالمالک نیازي هم ډاډ څرګند کړی چې د اسلامي امارت د اصولو سره سم له ټولو رسنیو خبریالانو سره ښې اړیکې لري. اطلاعاتو ته د لاسرسي او نورو برخو کې له ټولو رسنیو سره همکاري کړي. هغه هم د یونما له استازو غوښتنه وکړه چې د رسنیو خبریالانو د اقتصادي او مسلکي پیاوړتیا لپاره لازمي حل لارې وګوري. د خبر په پای کې راغلي په ختیځ کې د یونما مشر رومال د لاروسو ویل خوښ دی چې لغمان کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست، ولایتي ادارې او رسنیو ترمنځ بشپړه همغږي موجوده ده. همداراز یې زیاته کړې چې نړیوالې مرسته کوونکې ادارې هم له یو څه بودیجې ستونزو سره مخ دي، خو هڅه کوي چې د یونما اړوندې پروژې د راتلونکو کلونو لپاره هم وغځوي ترڅو د رسنیو ملاتړ وشي. د مرکز مهترلام اړوند د پاچاخیل سیمې اوسیدونکو د مهترلام ښاروالۍ د ښاري حکومتولۍ امیر سره ناسته وکړه. د لغمان ولایت د مهترلام ښاروالۍ له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د مهترلام ښار اړوند د پاچاخیل سیمې یو شمېر اوسیدونکو د خپلو ستونزو د حل په موخه د مهترلام ښاروالۍ د ښاري حکومتولۍ امیر عباس عمري سره ناسته کړې. په خبرپاڼه کې راغلي په دې ناسته کې د سیمې اوسیدونکو له ښاروالۍ څخه مننه وکړه چې د خلکو ستونزې په مستقیم ډول اوري او وروسته یې خپل یو شمېر ستونزې او غوښتنې مطرح کړې. په خبرپاڼه کې زیاته شوې یادو مشرانو غوښتنه وکړه چې په سیمه کې عبدالحلیم چې مخکې د دې سیمې ګذر وکیل و، اوس یې 3 کلنه موده پوره شوې او باید همدغه شخص بیرته وټاکل شي ترڅو د سیمې ستونزې له ښاروالۍ سره په وخت شریکې شي. د خبرپاڼې له مخې د مهترلام ښاروالۍ د ښاري حکومتولۍ امیر عباس عمري د قومي مشرانو ته د ښه راغلاست ترڅنګ ډاډ ورکړ چې ستونزو ته به یې رسېدنه کوي او د ښاري حکومتولۍ د طرز العمل مطابق به خپله کړنه ترسره کړي. د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو مسؤل د استخباراتو عمومي ریاست مشاور سره ولیدل. د لغمان ولایت اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو ادارې له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یادې ادارې مسؤل مفتي محمد نسیم نعماني په خپل کاري دفتر کې د استخباراتو عمومي ریاست له مشاور قاری روح الله محمد سره کتلي. په خبرپاڼه کې راغلي د یادې لیدنې پر مهال د لغمان ولایت د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو اداري مسؤل ښاغلي محمد ته د ښه راغلاست ترڅنګ له نوموړي د بېلابېلو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې به په ګډو همکاریو د همغږۍ پر پیاوړتیا، د چارو په ښه والي او د ګډو هڅو پر دوام ټینګار شوی. ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه تر بیا ښه وخت.